فإن قراءة الامام له قراءة، بشک د امام قرأت د ده دپاره قرأت دی. څه باید وکړي مسلمانان؟ د امام پسې فاتحه مقتدي ووایي که نه؟ نو چې اوس امام دې په رکوع کې راونیوه نو تا خو صورت فاتحه نه ده ویلې. بعضې خلک استدلال کوي چې هسې ولاړې نور سوچونه کوي خو بس فاتحه ووایه. او غیر مقلدین امام پسې صورت فاتحه وایي، هغه دا منلې ده چې دا روایت هم صحیح. نو که اوس فاتحه د مقتدي دپاره ضروري نو بیا خو د نبي علیه السلام مونځ ونه شو. خپله راوي واضح کړه. دا د هغه چا دپاره دی چې څوک ځان لمونځ کوي، او دې ته صفا علماو لیکلي ضعیف. او که څوک د شوق نه ووایي، یعنې معنا دا ده چې ولدالین خو د صورت فاتحې اخرنی آیت دی. نو که دا عمل په ټولنه کې روان وي، همداسې دوام وکړي، کوم حالت ته رسیږي؟ دې ترمذي شریف کې د امام احمد صاحب نه پوښتنه شوې ده چې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب چا سره تعلق؟ یو مسلک بکلکې، خو که ټول امامانو ته یو سړی ورشي خو ټول اسلام دی دین دی. یو مسله د یو امام نه رالی، بل د بل نه رالی، بل د بل نه رالی، دا بیا غلطه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو، د خپرونې نننۍ موضوع مو ستاسو په وار وار هغه پوښتنې چې رالیږلې وي، نن مو ستاسو ټولو پوښتنو ته پوره خپرونه ځانګړې کړې. پوښتنې ستاسو دا وي چې مقتدي به امام پسې قرات کوي که نه. ډېری ورونه چې له هېواده بهر په نورو ملکونو کې اوسېږي، نو تاسو دغه پوښتنې رالیږلې وي او نن مو همدا موضوع ده چې مقتدي به د امام پسې سوره فاتحه لولي که نه. یو طرف ته په ټولنه کې داسې یو څه شته چې او دا ځان ته دلیل بولي چې امام پسې باید فاتحه وویل شي، او که فاتحه ونه ویل شي لمونځ نه کېږي. بل طرف ته علما وایي چې نه، د امام قرائت د مقتدي لپاره کفایت کوي. نن په دې دواړو موضوعاتو باندې خبرې کوو، دا دواړه څیړو او له دې نتیجه راوباسو چې شریعت موږ ته په څه حکم کوي. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره را سره په خپرونه کې قدرمن مېلمه دی شیخ الحدیث محمد حکیم مظهري صاحب را سره دی. کور دی ودان وي چې له ځانه سره لرو. قدرمن لیدونکو، تر پای را سره خپرونه وګورئ تر څو هغه څه چې تاسو غوښتل واورئ، زده کړئ او نور مسلمانانو ته هم ورسوئ. شیخ صاحب ښه راغلاست. ستړي مه شئ. الله مو خوشحاله او آباد. شیخ صاحب، دغه موضوع خیر زموږ او ستاسو هېواد کې خو به ډېره نه وي، دلته ډېره نشته، خو په نورو هېوادونو کې دا موضوع ډېره ده او زموږ مسلمانان خصوصا افغانان له دې مشکل به ځکه ورته ووایو چې په افغانستان کې هغوی دا کار نه دی کړی، ځکه دلته احناف یو او ټول فاتحه د امام پسې څوک نه وایي، او هلته بیا فکر کوم موږ خو تللی نه یو، خو د دوی د قول نه چې هلته دا خبره باندې زور ډېر دی چې باید د امام پسې فاتحه ووایي. که فاتحه مقتدي ونه وایي مونځ نه کېږي. راځو دې ته چې څه باید وکړي مسلمانان؟ د امام پسې فاتحه مقتدي ووایي که نه؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. جناب سیرت صاحب، یقینا اسلام هر یو مسله مهمه ده. بله. خدا مسله هم مهمه ده. دې باندې علماو ډېر رسایل لیکلي او ډېر کتابونه یې لیکلي. بله. منګې چې دوره کې طالبانو ته وایو نو په دې درې څلور ورځې لګېږي او اوږده کتابونه پې لیکلی شوي دي او اوږد بحث دی. بله سر. نو زموږ او ستاسو خو اختصار مقصود دی چې زموږ او ستاسو لیدونکي او اورېدونکي په مسله باندې پوه شي. بله. نو د ټولو نه اول زه دوی ته دا عرض کوم چې تاسو مسله واورئ، خو د اورېدلو نه مخکې د هدایت او د لارښودنې او د حق په نظر باندې او د حق په اورېدلو باندې ورته غوږ کېږدئ او ضد او حسد وغیره باندې دا حمل نه کوي
ښه خبره دا ده چې سړی په ښه نیت باندې د چا یو خبره واوري، بله که د ده په نظر او د ده په دلیل ښه وه خو ډېره ښه ده، که نه نو نه دې مني، مشکل نه دی. بله خو په کار دا دی چې سړی د یو مسلمان د دین او د اسلام یو مسله یي هغې ته صحیح غوږ کیږدي او د زړه په غوږونو باندې واوري. نو د دې مسلې د وضاحت دپاره سیرت صاحب زه به 3 خبرې وکړم. بله صاحب. اول نمبر بیان د مسلې. مسله کومه یوه ده. بله. دویمه خبره په مسله باندې دلایل. آیا چې موږ او تاسو قرآن کریم او احادیثو ته ورشو د دې مسلې په باره کې همدغه خبره کوي چې دا موږ یې کوو. بله. دریم کم ملګري چې د امام پسې سورت فاتحه وایي او علما ورته دا مسله کړې ده نو هغوی دلایل څه دي؟ بله. ای یقینا د هغوی خبره د خپلو مقتدیانو ته او معتقدینو ته صحیح خبره یې کړې ده که نه صحیح نه ده. د 3 خبرو باندې به نن بحث وکړو. هر چا اوله خبره ده مسله څه ده. مسله دا ده چې کله امام مخکې شي جمع ته بله نو امام به سورت فاتحه هم وایي او د سورت فاتحې نه بعد به سورت هم وایي. لکه څنګه چې په جهري مونځ کې وایي. څنګه چې په جهري مونځ کې امام سورت فاتحه وایي، سورت وایي، په سري مونځ کې کم کې چې قرأت پټ دی په هغې کې به سورت فاتحه هم وایي او سورت به هم وایي. بله. دا د امام ذمواري ده. امام پسې چې کوم مقتدیان دي نو دلته 2 خبرې دي. یو د مونځ تسبیحات دي، تکبیرات دي، هغه چې څنګه امام وایي داسې به مقتدیان هم وایي. بله. امام به الله اکبر وایي، مقتدیان هم وایي. امام سبحان ربی العظیم وایي، مقتدیان هم وایي. امام سبحان ربی الاعلی وایي، مقتدیان هم وایي. امام په تشهد کې اشهد ان لا اله الا الله دا وایي، تشهد وایي، مقتدیان به هم وایي. یو د قرآن کریم نه لوستل دي بله. چې هغې ته قرأت وایي. هغې کې مسله دا ده چې امام به وایي، مقتدي به نه وایي. د امام دا قرأت او تلاوت دا د مقتدي دپاره کافي دی. خوا که دا مونځ جهري وي بله. او که دا مونځ سري وي، یعنی امام که په زوره قرأت وایي به مقتدي نه وایي، نه به سورت فاتحه وایي، بله. نه به ورسره سورت وایي. او که امام مونځ سرن کوي، په پټه کوي، نو به مقتدي نه سورت فاتحه وایي نه به ورسره سورت وایي. شیخ صاحب دغلته یو پوښتنه وبخئ کیدای شي مناسب به وي یا نه. بعضې خلک استدلال کوي چې هسې ولاړې نور سوچونه کوي خو بس فاتحه ووایه. جناب سیرت صاحب خبره خو صحیح ده خو موږ د شریعت تابع یو. شریعت چې کله موږ او تاسو ته کوم حکم کړی د چپوالي هغې کې به چپ یو. بله صاحب. که راته حکم یې کړی چې تلاوت وکړه، تلاوت به کوو. لکه د جمعې په ورځ چې امام خطبه وایي، بله. مقتدي دپاره حکم دا دی چې دی به چپي. اوس که دغه سوال څوک هلته وکړي چې هسې چپ ناست یو بېکاره سوچونه کوو، تلاوت به وکړو، حتی بعضې پکې وده تسبیحات به ووایو، نو دا به د دوی دپاره صحیح ځکه نه دي چې حکم دا دی چې خطبې ته به غوږ دی او ته به چپي. بله. بلکې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو بل ملګری خبرې کوي او ده ورته ووایي چې چپ شه، نو دم ځان ته د جمعې دا مونځ لغوه کړه یا د خطبې اورېدلې ځان ته لغوه کړه او خطبې اورېدلو باندې چې کوم ثواب و هغه دته نه حاصلېږي. یعنی دومره چپ به کینی. دومره به چپ کینی. نو غرض دا دی چې مقتدي به چپ ولاړي که د امام نه قرأت اوري او که نه اوري. دا مسله ده. اوس به راځئ دا مسله وګورو چې دا زموږ مسله صحیح ده او که صحیح نه ده. د دې مسلې متعلق به جناب سیرت صاحب زه درته 8 خبرې وکړم. اول نمبر خبره د قرآن کریم آیت ته د سورت اعراف آیت نمبر دی 204. الله فرمایي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
کلم چې قرآن کریم لوستل کیږي فاستمعوا له تاسو ورته غوږ کېږدئ بله وانصتو خپلې شونډې بندې کوي انصات وی شونډې بندولو ته بله صاحب د انصات دغه معنا چې شونډې بندول دا بخاري شریف په دویمه صفحه کې دا معنا ده لعلکم ترحمون دې دپاره چې په تاسو رحم وکړی شي نو قرآن کریم کې د قرآن کریم د لوستلو په وخت کې دو حکم دي یو دا دی فاستمعوا له تاسو ورته غوږونه متوجه کړئ بله ښکاره خبره دا ده چې د غوږونو کار په جهري مونځ کې امام نه چې قرت اوري بله د جهري مونځ کې اورېدل دا د غوږ کار دی وانصتو شونډې بندې کوي نو دا دویم حکم په سري کې دی یعنی که امام قرأت نه کو ته به شونډې نه خورې بله نو دا دو احکامونه معلومیږي چې څنګه په جهري مونځ کې مقتدي چپ ولاړي نو دغه رنګې په سري مونځ کې به هم چپ ولاړي باقي اوس د دې آیت نه چې موږ دا مسله وکړه چې مقتدي به دا آیت د مقتدي متعلق دی بله دې دپاره دا ما سره 50 تفسیرونه دي د هر یو کې شته خو زه به نمونتن دغه یو تفسیر دې ته تفسیر تاویلات اهل سنت وی دا تفسیر تاویلات اهل سنت ته او دویم نمبر جلد دا ورته ځکه وایو دی ملګرو ته چې دوی زړه کې به داسې راځي چې دا به د ځان نه وی دا به د ځان نه وی بله دغه ما سره فتاوه ده فتاوه ابن تیمیه ورته وی حافظ ابن تیمیه سب لیکلې ده 40 جلدو کې ده هغه وی د دې آیت د نزول متعلق 3 احتمال دي بله یو احتمال پکې دا دی چې آیت دا په مونځ کې نازل دی د مونځ په باره کې بله دویم نمبر احتمال دا دی چې د مونځ او د جمعې د خطبې د دواړو په حق کې نازل دی ځکه خطبه کې هم چپوالی پکار دی دریم احتمال دا دی چې یوازې په خطبه کې نازل دی وی دا دریم احتمال مرجوح دی دا صحیح نه دی ولی دا آیت د صورت اعراف ته او صورت اعراف مکیه صورت ته او خطبه مدنیه ده جمعې مونځ خود مکه کې نه نه نو معلومیږي دا چې آیت د مونځ او د خطبې د دواړو متعلق یا یوازې د مونځ متعلق نازل دی دې تفسیر کې دا تفسیر دی تاویلات اهل سنت دویم جلد دی او دې کې دا صفحه ده 340 بله دی وی ثم ان كانت الآیت فی الصلاة که آیت یوازې د مونځ متعلق شي او د دې په باره کې نازل شي بله نو ففیه دلالة النهی عن القراءة خلف الامام په دې آیت کې دلالت د نهی دی د قرأت خلف الامام نه بله پکار دا دی چې مقتدی د امام پسې قرأت ونه وایي لأنه امر بالاستماع الیه والانصات له ځکه چې مقتدی ته حکم دا دی چې ته به قرأت ته غوږ دی او خپلې شونډې به بندې او د دې لاندې بیا نور روایات هم دراوړي مقصد دا دی چې د آیت مقصد دا دی آیت په مونځ کې نازل دی او حکم مقتدی ته دی مقتدی به د امام پسې قرأت نه وایي قرأت معنا د قرآن کریم نه لوستل او دا صورت فاتحه تم شامل دی او بل صورت تم شامل دی نه مقتدی به نه فاتحه وایي نه به ورسره بل صورت وایي نو د قرآن کریم د دې آیت نه معلومیږي چې مسله عمده صحیح ده چې مقتدی به امام پسې صورت فاتحه نه وایي دویم نمبر جناب سیرت سے حدیث تا حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دا سنن ابو داود شریف دا زمونږ استاد یو غیر مقلد دے ناصر الدین البانی سے ورته دے ناصر الدین البانی د دې سلورو سننو ضعیف احادیث جدا کړي دي او صحیح احادیث راجمع کړي جدا کړي دي او د هر حدیث سره پورته صحیح او ضعیف لیکل دي دا دویم نمبر په دې مسله چې دلیل وایم دا سنن ابي داود دی او دا د البانی والا دی یعنی دا یو جل کې دی دی په باره کې
دا صفحه دا 145 دې حدیث ته حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله مبارک دا هغه مز نه فارغ شو چې کم کې قرأت په زور وي. صحابه کرامو ته فرمایل هل قرأ معي احد منكم آنفا، تاسو کې چا اوس لستل وکړو قرأت چاوي؟ بله. فقال رجل نعم یا رسول الله، یو صحابي پکې وی چې و د الله پیغمبره ما ویلې د دې نه معلومیږي دا چې د امام پسې د قرأت لستل د ټولو صحابه کرامو رواج نه و، کنه ټولو په یو غږ ویلی وی، بیا په کار د چې ویلی وی. نو دا یو صحابي وایي چې ما ویلی دی، بله، او بله دا ده که دا رواج وی نو رسول الله مبارک دی پوښتنې ته هم ضرورت نه و، خو معلومیږي دا چې سړي کار ناشنا وک. نو رسول الله مبارک فرمایل مام وی چې دا څه وجه ده چې زه قرآن کریم سره په جنګ یم، دا قرأت کې زه غلطېږم، یعنی مزاحمت یې کوو. وی چې دا یووی قال ابو هريره سے فرمای فانتهى الناس، خلق منی شو، صحابه کرام منی شو عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات. وی صحابه کرام منی شو د قرأتنا سره د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پسې په هغه کې چې رسول الله مبارک په هغې کې جهر کو په قرأت سره حين سمعوا ذلك من رسول الله صلی الله علیه وسلم، کله چې دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه واورید. نو د دې حدیث نه معلومیږي چې مقتدی دپاره قرأت بند دی او دا جهري منځو او دا جهري منځ دی. یعنی مسله خدا ده چې جهري او سري دواړو کې بند دی. نو دا د جهري منځ متعلق دا روایت دی چې جهري کې به هم نه وایي. او دا جناب سیرت سے دلته لیکلی دی صحیح. نو حدیث کې مشکل نشته، د سنن ابي داود روایت ته او البانی سے به موی روایت صحیح دی. نو مسله دا ده چې مقتدی به د امام پسې قرأت نه وایي. دا دویم نمبر دلیل شو. د دې حدیث په استناد سره یعنی په جهري منځ کې به نه وایي، په جهري منځ کې به نه وایي، حکم دا دی. اوس د دې متعلق جناب سیرت صاحب دا دوه خبرې شوې. دریم نمبر دا حدیث په ترمذی شریف کې هم دی او دا په سنن نسائی کې هم دی او د یعنی څلور واړو سننو کې پروت دی او هر یو ته البانی صحیح لیکلی. نو په اتفاق د علماو باندې دا صحیح روایت ته په جهري منځونو کې به مقتدی امام پسې سورت فاتحه نه وایي. د دې حدیث نه دا معلومیږي. دریم نمبر حدیث ته حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ابن ماجه دا جناب سیرت سے ابن ماجه دا بله صاحب اخوای کې ده خیر ده. دا سنن ابن ماجه دا او دې کې صفحه دا 150 صفحه ده. دلته داسې وایي حضرت ابو هريره سے ابن روایت ته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله مبارک فرمای انما جعل الامام ليؤتم به، امام دې لپاره مقرر کړی شوی دی چې د اقتدا وکړي شي. فاذا كبر فكبروا، امام چې الله اکبر وایي تاسو الله اکبر وایي. واذا قرأ فانصتوا، کله چې امام لستل کوي نو تاسو شونډې بندې کوي. او دا حدیث عام دی، جهري تم شامل دی، سری تم شامل دی، ولی امام په سری کې قرأت وایي. او دا حدیث هم صحیح دی، حسن صحیح. البانی صاحب غیر مقلد دی او غیر مقلدین امام پسې سورت فاتحه وایي، هغه دا منلی دی چې دا روایت هم صحیح دی. نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحیح روایت دا دی چې اذا قرأ فانصتوا، کله چې امام قرأت وایي نو مقتدی به چپي. دا درې دلیل شو. څلورم نمبر حدیث ته جابر رضی الله تعالی عنہ دی. دا جناب سیرت سے
سنن ترمذی دی مهم. او اتیا صفحه ده. بله صاحب. جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی انه سمع جابر ابن عبد الله یقول من صلى رکعتا مهم. چا چې یو رکعت منځ وکړ لم یقرا فيها بام القرآن مهم. او د پکې سورة فاتحه و نوی فلم یصلی د منځ نشو مهم. الا ان یکون وراء الامام ښه. که د امام پسې و نو بیا به سورة فاتحه نه وایي او که ځان ته ونه ویلې بیا یې منځ نه کېږي. او د دې حدیث متعلق وایي هذا حدیث حسن صحیح. صحیح. نو حدیث دا صحیح دی او په خپله البانی صاحب هم پورته لیکلی دی صحیح موقوف. مهم. نو جابر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله مبارک صحابي دی. بله. هغه وایي چې څوک په منځ کې سورة فاتحه و نه وایي منځ یې نه کېږي که د امام پسې و نو دی به بیا نه وایي. نو د دې نه معلومیږي چې مقتدي به سورة فاتحه نه وایي. امام پسې نه وایي. دا جناب سیرت سے 15 خبرې شوې. بله. دا سلور. مهم. 15 نمبر د جابر سے روایت ته ابي داود. دا سنن ابن ماجه ده مهم. مرفوع روایت. بله. سنن ابن ماجه کې دا صفحه د 153 دا ده دلته وای عن جابر مهم. جابر سے فرمائی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ مبارک فرمائی من کان له امام مهم. چې د چا د پاره امام وي فإن قراءة الامام له قراءة بشک د امام قرأت د د پاره قرأت ده. خبره ختمه کړه. خبر ختم شو او دا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم. صلی الله علیه وسلم. او حدیث کې مشکل نشه جناب سیرت صاحب دلته لیکلي حسنون. او دا د البانی صاحب تحقیق دی چې حدیث حسن دی او حدیث حسن د اقسامو د حدیث صحیح نه دی. نو رسول الله مبارک فرمای من کان له امام بله. فإن قراءة الامام له قراءة د چا چې امام وي نو د امام قرأت د قرأت دی. د دې نه معلومیږي چې مقتدی به امام پسې سورة فاتحه نه نه وایي. وایي. شپږم نمبر دا دغه سنن ابن ماجه ده او حدیث ته ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ده او صفحه د 158 دلته وای عن ابي موسى الاشعري رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک فرمائے اذا قرأ الامام فانصتوا کله چې امام قرأت وایي تاسو خپل شونډې بندې کوي. دا جناب سیرت صاحب سنن ابن ماجه ده 153 صفحه ده او دې سره لیکلي دي صحیح. نو ندی خو به جهري مونځ مراد نه. دین عام منځ مراد دی یعنی حکم عام دی. بله. اذا قرأ الامام امام چې کله قرأت ولستو نو امام په سری کې قرأت وایي او په جهري کې قرأت وایي په دواړو کې او نو دلته حکم عام دی. بله. نو فانصتوا تاسو شونډې بندې کړئ څنګه چې په جهري کې حکم دا دی نو په سری کې حکم دا دی. بله. جناب سیرت صاحب دا شپږ خبرې شوې. اووم نمبر خبره یوه اتفاقی مسله ده. اتفاقی مسله دا ده چې مدرک د رکوع مدرک د رکعت دی. سړی جمعات ته راغی او امام په حالت د رکوع کې دی او مقتدی امام په رکوع کې لاندې او دا ډیر کیږي نو آیا د مدرک د دې رکعت دی که نه دی؟ په اتفاق د علماو یعنې کم ملګري چې امام پسې سورة فاتحې ته روا وایي هغه هم د دې مسلې قایل دي. په اتفاق د علماو چې چا امام سره رکوع لاندې کړه د رکعت لاندې کړه نو چې اوس امام دې په رکوع کې راونیوه نو تا خو سورة فاتحه نه ده ویلې نه کنه
اوس که د مقتدي دپاره سورت فاتحه ضروري شي او چې چا سورت فاتحه ونه وي مونځ یې نه کېږي لکه دا ملګري چې وایي بله نو دغه سړی چې امام پسې رکوع ته راورسېد ده خو سورت فاتحه نه ده ویلې هېڅ هم نه دی ویلی نو چې نه دی ویلی د ده څنګه مونځ شو په اتفاق د علماو دې دپاره جناب سیرت صاحب دا ګوره بخاري شریف دی دا په یو جلد کې دی بیروتی بله د اسانتیا دپاره مې دا راغستی دا یو جلد کې دی او د دې صفحه ده 251 بله دې کې د حدیث نمبر دی 983 دا یو صحابي دی ابي بکرة رضی الله تعالی عنہ نوم دی هغه دی انه انتهى الى النبي صلی الله علیه وسلم وهو راکع دی چې جمعه تراغ رسول الله مبارک په حالت د رکوع کې بله فرکعا قبل ان يصل الى الصف صف ته نو رسیدلې او د هغې نه مخکې رکوع ته لاړ فذكر ذلك للنبي صلی الله علیه وسلم بیا رسول الله مبارک ته قصه وکړه قربان تاسو په حالت د رکوع کې وئ او زه چې راغلم نو لا صف ته رسېدلی نوم چې زه رکوع ته لاړم نو فقال نبي علیه السلام ورته وفرمیل زادک الله حرصا ولا تعد الله دې ستا حرص زیات کی خو بیا داسې مه کوه بله علما وایي دې ابي بکرته خو سورت فاتحه نه ویلې او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره په رکوع کې شامل شو بله خو نبی علیه صلات وسلام ورته ونه وی چې مونځ بیا وکړه دا چې د اعادي حکم ورته نه دی کړی د دې نه معلومیږي چې مدرک د رکوع مدرک د رکعت دی بله او دا اتفاقی مسله ده دویم نمبر خبره دا شرح سنه ده دا صاحب د مشکات مصابیح چې چا لیکلی دی او بیا مشکات مولانا صاحب په هغې ترتیب کړی دا دویم نمبر جلد دی جناب سیرت صاحب دی کې دا روایت ته دویم نمبر جلد دی او صفحه ده 319 دی کې وی وعن عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وزید ابن ثابت بله د دې دواړو صحابه کرامو نه نقل دي قالا دواړه وی من ادرک الرکعه چا چې رکوع لاندې کړه قبل ان يرفع الامام رأسه مخکې د دې نه چې امام خپل سر پورته کی نو فقد ادرک السجدتا دا سجده لاندې کړه معنا رکعت لاندې کړه ومثله عن ابي هريره او د ابو هريره صاحب نم دغه روایت بله دلته رکعت نه مراد رکوع ده علما قاعده وی چې کله رکعت په مقابله د سجدې کې ذکر شي نو مراد د رکعت نه بیا رکوع ده نو مدرک د رکوع یعنی څه معنا چې چا امام سره رکوع لاندې کړه د مدرک د دغه رکعت دی نو که مقتدی د پاره سورت فاتحه واجب وای او بغیر د سورت فاتحه نه د مقتدی مونځ نه کېدلی نو بیا خو د مونځ نشو بیا جناب سیرت صاحب دا سنن داری قطنی دی دی سنن داری قطنی کې دا جلد نمبر دی اول او دی کې دا صفحه ده 341 بله دی کې وی عن ابي هريره مرفوع روایت ابو هريره سے وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام قال وی فرمایل من ادرک رکعه من الصلاه چا چې یو رکوع د مونځ نه لاندې کړه یعنی د مونځ نه دلته رکعت نه مراد رکوع ده نو فقد ادرکها د مونځ لاندې که قبل ان یقیم الامام صلبه چې امام لاملا نیغه کړي نه او امام دې په رکوع کې لاندې که ته مدرک د دې رکعت پوره رکعت دی ونیو نو د خو سورت فاتحه نه ده ویلې نو که د مقتدی دپاره سورت فاتحه موږ ضروري وګڼو نو بیا خو دا مدرک د رکوع مدرک د رکعت نه دی او فاتحه دی پاتې بیا خو فاتحه پاتې شو او عجیبه خبره به درته دا وکړم جناب سیرت صاحب چې دا سنن ابن ماجه کې دا سنن ابن ماجه ده دې کې صفحه ده 260 رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم
کله چې مریض او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جمع ته مخکې شو او رسول الله مبارک بدن کې راحت پیدا ک نو په 2 نفرو باندې نیول، یو طرف ته حضرت علی صاحب بل طرف ته حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ. نو جمعات تراغه او ابوبکر صدیق صاحب جمع ته مخکې حضور ورته اشاره وکړه چې مونږ کوا، لیکن هغه ادبن ترې نرستو شو او کم ځای کې چې ابوبکر صدیق صاحب مونږ کې کم ځای ته رسېدلی و هغه ځای نه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مونږ شروع کړ. د رسول الله مبارک اخیرنی مونځ بغیر د سورت فاتحې نه دی. نو اوس که د مقتدی دپاره سورت فاتحه ضروري وي، دغه مونځ صحیح دی که غلط دی؟ دا سنن ابن ماجه ده او دې کې صفحه د 200 دې کې وایي قال ابن عباس، عبدالله ابن عباس صاحب وایي واخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم من القرات، نبی علیہ السلام د قرات نه هغه ځای نه شروع وکړه من حیث کان بلغ ابو بکر، کم ځای کې چې ابوبکر صدیق صاحب کم ځای ته رسېدلی. یعنی نبی علیہ السلام جمع ولاړه و چې راغی، رسول الله مبارک په کور مبارک د جمع ټیم راغی. رسول الله مبارک خبر ورکړ چې ابوبکر صدیق صاحب دې مخکې شي. ابوبکر صدیق صاحب مخکې شو. رسول الله مبارک د خپل کور نه بدن کې لږ راحت پیدا کوي زم جمعات جمع ته. نو 2 صحابه کرامو عباس صاحب او حضرت علی صاحب اوږو کې ونیوه او را روانې که نبی علیہ السلام ځان پسې پښې راکش کولې ځکه چې ډېر کمزور یم. په دې کمزوري حالت کې جمع ته راورسېدم. نو چې جمع ته راورسېد ضروري خبره ابوبکر صدیق صاحب خو د سورت فاتحې نه اورېدلی قرات شروع. نو ابوبکر صدیق صاحب وروسته شو، رسول الله مبارک مخکې شو. کم ځای پورې چې ابوبکر صدیق صاحب مونځ ویلی هغه ځای نه رسول الله مبارک شروع کړ. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخرنی مونځ بغیر د سورت فاتحې نه دی، بغیر د سورت فاتحې نه دی. نو که اوس فاتحه د مقتدی دپاره ضروري نو بیا خو د نبی علیہ السلام مونځ ونه شو. معلومیږي دا چې مقتدی دپاره دلته د رسول الله مبارک حیثیت د مقتدی دی رستو راغی که خو ابوبکر صدیق صاحب ادبن مخکې شه او بیا فرمایي وکذا سنتو قال وکیع وکذا سنتم، دا سنت طریقه ده چې امام مخکې شي او هغه ته یو مسله پیښه شي او امام وروسته شي او مقتدی مخکې کوي. نو مقتدی به کم ځای نه مونځ شروع کوي، کم ځای پورې چې امام رسولی هغې نه اخوا. نو جناب سیرت صاحب دا مې درته 2 خبرې په دې باره کې وکړې چې دا مسله صحیح ده چې مقتدی به امام پسې سورت فاتحه نه وایي. دلایل خو ډېر دي، خو دا 2 خبرې او د قرآن کریم آیت صحیح تفسیر او ورسره دا 6 روایاته صحیح روایات چې د مقتدی دپاره سورت فاتحه د امام پسې نشته. نو په کار دا دی چې مقتدیان د امام پسې سورت فاتحه ونه وایي. باقی زمونږ هغه ملګري چې امام پسې سورت فاتحه وایي او علماء ورته ویلي دي چې دا په حدیث کې راغلی دي، نو هغه 3 احادیث دي. اول نمبر حدیث د عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ دی. جناب سیرت صاحب دا په دې سنن ابي داود کې دی، صفحه د 144 دا 144 صفحه د البانی سنن ابي داود دی. دې کې داسې وایي عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ فرمای قال كنا خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم فی صلاة الفجر، من د رسول الله مبارک نورستو د سبا په مونځ کې یعنی جهری مونځ کې. فقرأ رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله مبارک قرأت وکړه. فثقلت علیه القراءة، نبی علیہ السلام باندې قرأت دروند شو. فلما فرغ، کله چې نبی علیہ السلام فارغ شو، قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم، تاسو د امام نرستو قرأت وای؟ قلنا نعم، منګ ورته ویو منګ خو قرأت وایو. یا رسول الله، قال لا تفعلوا، دا کار مکوي امام پس قرأت موایي الا بفاتحة الكتاب. خبره دلته ده،
خبر دې ذکر ده منګر کوای نو سورة فاتحه وای فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ځکه د هغه چا مز نه دی چې څوک لوستل په دې سورة فاتحه ونه کړي. نو دغه ملګري خلکو ته وایي چې حدیث کې راغلی دي چې مقتدی به امام پسې قرات نه وایي خو سورة فاتحه به وایي ځکه په دې حدیث کې استثناء ده. جناب سیرت صاحب دا د ابو داود شریف روایت ته ترمذی کې مراغله ده او دې ته صفا علماء لیکلي ضعیف او لیکلي ضعیف یعنی البانی صاحب د دې تحقیق کړی دی او فیصله کړی دی چې دا حدیث ضعیف دی. خپل په د ضعیف لیکلي نور علماء هم لیکلي خو زه د اسانتیا لپاره دا وایم چې دا ضعیف روایت دی. ضعیف احادیث باندې عمل دا روانه دی. نو لہذا د عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ د دغه روایت د ابو داود شریف د ترمذی نه چې استدلال کوي دا صحیح ځکه نه دی چې دا ضعیف دی او ضعیف قابل د احتجاج نه. کم احادیث چې درته جناب سیرت سے مو خود ار یو سره صحیح لیکل خو دې سره ضعیف لیکل. دویم نمبر روایت چې دا ملګری خلکو توای چې دا قرات خلف الامام قرات خلف الامام بکې او مقتدی به امام په سورة فاتحه وای دا هم دغه سنن ابي داود دی او په مسلم شریف کې هم دا حدیث راغلی. حدیث کې مسله نشته. صفحه د یو سل سالور سالويخ دلته وای حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث وای چې لا صلاة لمن لم يقرأ بها دا هغه چا مز نه دی چې څوک سورة فاتحه نه وای. یعنی چې څوک سورة فاتحه نه وای دا هغه مونځ چې دی هغه مونځ نه دی. نو دا شاګرد تی پوښتنه کوي چې قربان کله کله موږ د امام پسې یو کله کله موږ د امام پسې ولاړ یو او سورة فاتحه ووایو نو او دا قرات امام پسې نو قرات ووایو کنه. نو حضرت ابو هريره سے ورته فرمای اقرأ بها فی نفسک لستل کوا په دې باندې په خپل نفس کې دینه سری مراد نه ده. نو اقرأ بها نه اقرأ بها فی نفسک دی وی سمانا ده ان سورة فاتحه ته ځان لوایا سورة فاتحه چې ده ان زړه کې وایا ان پټه وایا حالان کې د فی نفسک دا معنا نه ده. اقرأ بها فی نفسک دا معنا ده چې کله ځان له نو به وایا یوازې مونږ کې یوازې چې کله مونږ کې د نفس معنا د ځان له یوازې لکه دا جناب سیرت سے بخاری شریف دی. دی بخاری شریف کې دا صفحه دا ولا سوا واتیا دا بخاری شریف دی. دیکھیں دا حدیث تے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یقول اللہ تعالی اللہ تعالی فرمائی انا عند ظن عبدی بی زد خپل بنده د ګمان سره ما وانا معه اذا ذکرنی او زد دی بنده سره چې کله ما یادای نفئن ذکرنی فی نفسه کما یادی ځان لا دلته فی نفسی پټ نه یادی یوازې کما یادی ما یوازې نو ذکرته فی نفسی زی یوازې یادوما و ان ذکرنی فی ملئ او کما یادی په یو ډله کې دلته اوس معلوم شو ور معلوم شو نفس نه مراد څه دی ځان لري یوازې زد ذکر شو و ان ذکرنی فی ملئ او کما یادی په یو ډله کې نو ذکرته فی ملئ خیر منه نو زه به یاد کم په یو ډله کې چې د دوی نه بهتره نو دلته د نفس معنا څه ده دلته خط تشریح شوی نفس خط تشریح شوی نو الته ابو هريره صاحب چې شاګرد ته وایي اقرا بها فی نفسک نو معنا چې کله ځان لمونځ کې ولی دغه ابو هريره صاحب وایي اذا قرأ الامام فانصتوا و ما د رسول الله مبارک نو ریدلی دي فرمایلی دي کله چې امام قرأت وایي تاسو چپ شئ
نو چې کله ابو هريره صاحب د رسول الله مبارک نه دا خبره نقل کوي بله صاحب چې مقتدی به سورة فاتحه نه وایي نو بیا شاګرد ته ولې وایي چې ځان سره وایه معلومیږي دا چې معنا زمونږ ملګري غلطه کوي بله صحیح معنا دا ده چې کله ځان لای او که یو سړی وي چې ابو هريره صاحب نه بغه حدیث ویري او نو داسې هم نه ده ابو هريره صاحب فرمایي زما حافظه کمزوره شوې وه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته می شکایت وکړه چې قربان حافظه می کمزورې ده نبی علیہ السلام فرمایل صادر خور ک صادر می خور ک او داسې لکه یو شی چې په صادر کې چې داسې یو لپې راواغست او داسې توی کړه پکې ښه بیا راته وی چې سینې پورې ولګوه چې سینې پورې مې ولګولې بیا ما نه شی نه دی هیر ښه نو د ابو هريره صاحب حافظه هم نه ده خرابه ابو هريره صاحب په خپله وایي چې رسول الله مبارک فرمایي صلی الله انما جعل الامام ليؤتم به امام دې دپاره مقرر کړی شوی چې د ده د اقتدا وکړی شي او فاذا کبر فکبروا کله چې امام الله اکبر وایي تاسو الله اکبر وایي واذا قرأ فانصتوا امام چې قرأت وایي تاسو چپ شئ بله نو چې رسول الله مبارک دا ورته وایي نو دې شاګرد ته بیا څنګه وایي چې اقرا بها فی نفسک معلومیږي دا چې زمونږ ملګري دې معنا کې غلطیږي بله اقرا بها فی نفسک دا معنا نه ده چې پټې وایا اقرا بها فی نفسک دا معنا چې کله ځان له ولاړې نو بیا یې وایا بله نو روایت صحیح دی مسلم شریف روایت ته صحیح ابن خزیمه روایت ته د سنن ابي داود روایت ته د ترمذی روایت ته حدیث کې خبرې نشته خو د حدیث په معنا کې د ملګری معنا یې صحیح نه کوي د نفس نه مراد دی پټ یادوي او د نفس نه معنا د ځان له او ځان له خو موږ هم وایو چې څوک ځان له مونځ کوي نو سورة فاتحه به وایي بله جناب سیرت صاحب دا دوه حدیث شو دریم نمبر چې د ټولو نه قوي روایت دی بله او اکثر ملګري مونږ او تاسو ته دا وایي هغه هم د عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ روایت ته او د شپږو کتابونو د حدیث نقل کړی دی چې رسول الله مبارک فرمایي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب او دا ډېر مشهور شوی هم دا ډېر مشهور دی د هغه چا مونځ نه دی چې څوک سورة فاتحه ونه وایي بله نو د دې حدیث متعلق دا حدیث بخاری شریف کې هم دی او دا حدیث جناب سیرت سے مسلم شریف کې هم دی بله دا مسلم شریف دی په دې کې هم دا حدیث دی 200 او لس صفحه ده دا ما سره مسلم شریف چې دی یو جل کې دی بله یعنی بیروته دی که نه دې کې 210 صفحه ده دې کې وایي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا دا هغه چا مونځ نه کیږي چې نه سورة فاتحه وایي نه ورسره نور سورت وایي هیڅ ونه وایي یعنی دې کې دوه حکمه دي چې نه سورة فاتحه وایي نه بل صورت نه بل صورت او ښکاره خبره دا ده چې د دې تعلق د هغه چا سره دی چې د چا په ذمه د دواړو ویلي د سورة فاتحه ویلمي او د صورت ویلمي یعنی یوازې نو دا هغه څوک دی چې یوازې امام دی نو دا دوی خو د حدیث عام یادوي وی حدیث عام دی امام تم شامل دی منفرد تم شامل دی مقتدی تم شامل دی بله خو د حدیث ته مسلم نه معلومیږي چې دا مقتدی ته نه دی شامل دا هغه چاته شامل دی چې د چا په ذمه صورت ویلوي او سورة فاتحه می بله دا امام او منفرد دی د مقتدی په ذمه خو صرف سورة فاتحه دوی وایي دویم امام پسې صورت نه وایي بله نو معلومیږي دا چې د حدیث تعلق د چا سره دی د امام او د مقتدی منفرد سره او د مقتدی سره نشته نه دی نو دا حدیث مسلم شریف کې دی دویم نمبر دا حدیث چې دی په سنن ابي داود کې دی دا جناب سیرت صاحب سنن ابي داود دی دی سنن ابي داود کې صفحه 144 کې د حدیث په مقصد باندې بزن پویول پکاري دلته داسې وایي دا ابو هريره سے روایت ده قال امرني رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته رسول الله مبارک امر کړي ان انادیا
چې زه غاږ وکم انه لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب چې موږ نه کېږي مګر په لوستلو د سورت فاتحه بله صاحب. فما زادا الته فصاعدا دی نه سورت فاتحه وی نه ورسره زیاتی څه وی بل صورت معلومیږي دا چې د دې حدیث تعلق د مقتدی سره نه دی ځکه مقتدی دپاره خو صورت ویل د چا مسلک هم نه دی بله د دې تعلق د هغه چا سره دی چې د هغه په ذمه صورت فاتحه ویلمی او بل صورت او بل صورت هم او هغه امام او منفرد دی نو مقتدی ته د حدیث ته سره شامل نه دی بله د سنن ابي داود کی روایت د ابي سعید دی او په دې کې دا راغلی دی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب او ما تيسر چې نه سورت فاتحه وی او نه هغه تلاوت کی چې کوم د آسانه دی نو دا او ما تيسر نه معلومیږي چې د لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب تعلق د مقتدی سره نه دی بله دا امام او منفرد وی ځکه مقتدی باندې خو صورت د صورت ویلو څوک هم قایل نه دي بله نو دا سنن ابي داود دی او اول جلد صفحه 144 ده سلورم نمبر دا سنن ابن ماجه ده دقه حدیث پکې دی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا سنن ابن ماجه صفحه د 155 بله دی کې دا سی وای لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة دلته تسریح ده پکې بله چې نه سورت فاتحه وی نه ور سره سورت وی بله نو د دین معلومیږي چې د دې تعلق د مقتدی سره نه دی د منفرد سره دی منفرد سره دی ځکه د مقتدی په ذمه صورت نشته نو د مسلم شریف کې فصاعدا دی ابو داود شریف کی مازاد او ما تیسر دی سنن ابن ماجه کی او صورتن دی دنو بیخی صراحت کړه صراحت معلومیږي چې دا د ایواز صورت فاتحه نه ویلو سره موږ نه خرابېږي چې صورت هم نه وي نو د دې تعلق هغه چا سره دی چې دغه په ذمه باندې دواړی بله او دا خو مقتدی نه دی یا امام دی او یا منفرد دی جناب سیرت سے 5 نمبر خبر ادا ده چې دا سنن ترمذی دی بله ما تاسو ته وی چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب صحیح روایت ته د بخاری روایت ته لیکن د دې تعلق د مقتدی سره نه دی یعنی بفاتحة الكتاب نوروز ته ټکیم باید ورسره نور ټکیم ورسره شته فصاعدن دی مسلم شریف کې ابو داود شریف کې او ما زاده دی او ما تیسر دی سنن ابن ماجه کې صورت دی ترمذی شریف کې د امام احمد سے ابن پختنه شوی ده چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب چا سره تعلق دی بله نو دا اتیا صفحه ده دی کې وی و اما احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل سے وی فقال معنى قول النبي صلی الله علیه وسلم د رسول الله مبارک د قول معنا دا د چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا كان وحده دې بیخي ښکاره کړې ده ښکاره شوه کله چې ځان لئ نو د دې حدیث تعلق د هغې سره دی نو زمونږ هغه ملګري چې دا وی عام دی مقتدي ته شامل دی بله نو داسې حواله هیڅوک نشي ښودلی چې فلانی محدث ویلی دی چې دا مقتدي ته شامل دی بله امام احمد صاحب اتفاقا محدث ته داوی د حدیث مقصد دا دی او حالان کې یو خبر ورته وکم امام احمد صاحب جناب سیرت صاحب امام پسې د مقتدی د سورت فاتحه قائل دی یعنی هغه وی چې وی وای هغه وی چې وی وایا خود دې باوجود وای دا مسله په دې حدیث کې نشته هغه د دې قائل دی چې مقتدی به امام پسې سورت فاتحه وایي خو لیکن حدیث چې دی دا د مقتدی متعلق نه دی دا حدیث او که دا حدیث د مقتدی متعلق وي د خو کلک دلیلو نو هغه په بل حدیث عمل کوي هغه په نورو روایتو عمل کوي خو دې حدیث کې د مقتدی خبره نشته بله هغه وی امام احمد سے پخپله وی چې د حدیث مقصد ګوره مقتدی نه دی د دې حدیث مقصد دا دی چې ځان لموس بله جناب سیرت صاحب شپږم نمبر دا سنن ابي داود کې د دې حدیث راوی چې دی چا چې دا حدیث نقل کړی
هغه سفیان ابن عینه دی. د حدیث ته نقل کولو نه بعد د سفیان ابن عینه نه پوښتنه شوې ده. دا صفحه د 144. بله دا ځکه درته وایم چې زموږ ملګري دا حدیث خلکو ته ډېر پیش کوي او فکر یې دا دی چې حدیث عام دی. حدیث عام نه دی. بله مقتدی خبره په دې حدیث کې نشته. سنن ابي داود دی صفحه د 144. بله دې ځای کې وایي دلته دی قال حدثنا سفیان خپل د دې حدیث راوي سفیان وایي عن الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن صامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. د هغه چا مونځ نه دی چې څوک سورة فاتحه ونه وایي. قال سفیان صاحب چې د حدیث راوي دی هغه وایي لمن يصلي وحده. خپل راوي واضح کړه دا د هغه چا د پاره دی چې څوک ځان له مونځ کوي. اوس د دې نه خو څه اشکال پاتې شو. دلته هیڅ تصریح اعلی د حدیث نقل کوونکی وایي چې د حدیث تعلق د چا سره دی؟ د منفرد او د امام سره دی، د مقتدی سره نه نه دی. دی. نو کم ملګري چې دا حدیث وایي نو په حدیث کې دا مسله نشته. که بل حدیث وایي هغه ضعیف دی او چې کم صحیح روایت دی نو هغه د مقتدی خبره پکې نشته. بله وم نمبر خبره دا ده چې د دې حدیث معنا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحابي کوي. بله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي دی حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ. هغه د دې حدیث راوي دی. جناب سیرت صاحب هغه هم دغه حدیث نقل کوي. بله صاحب قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن. چا چې یو رکعت منځ کو سورة فاتحه پکې ونه وي فلم يصلي منځ ونه شو الا يكون وراء الامام. بله دغه حدیث وای او بیا وای چې د امام پسې نو بیا دته دا حکم نه دی متوجه. نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحابي وای چې د حدیث تعلق د مقتدی سره نه دی. دا حکم هغه چاته دی چې امام پسې مقتدی نه وي او یوازې یا په خپل امام او منفرد دی. نو د حدیث تعلق د هغې سره نشته. دویم نمبر جناب سیرت صاحب یو قاعده ده د نحوې او دا ابن قیم جوزی صاحب دا کتاب لیکلی دی دې ته بدایع الفواید وایي. دې کې قاعده ویلې ده صفحه دا 80 او دویم نمبر جلد دی. بله اگر که دا یو علمی خبره ده دا 80 صفحه دا بدایع الفواید دی او دویم جلد دی. بله دې کې یو قاعده وایي چې کله دې باندې علما پیږي چې کله فعل متعدی شي مفعول به ته بغیر د واسطې د حرف جر نه د دې سمانا ده. بله او چې کله فعل متعدی شي مفعول به ته سره د واسطې د حرف جر نه د دې سمانا ده. دلته هم دغه معنا کوي ومما يتعلق بهذا قولهم قرأت الكتاب واللوح ونحوهما مما يتعدى بنفسه واما قرأت بأم القرآن وقرأت بسورة كذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ففيه نكتة بديعة قل من يتفتن لها وهي أن الفعل إذا عدي بنفسه فقلت قرأت سورة كذا اقتضى اقتصارك عليها لتخصيصها بالذكر وأما إذا عدي بالباء فمعناه لا صلاة لمن لم يأتي بهذه السورة في قراءته وفي صلاته أي في جملة ما يقرأ به. خلاصه دا ده چې ابن قیم جوزی سے وی قاعده دا ده چې فعل متعدی شي مفعول به ته بغیر د واسطې د حرف جر نه دسی وای قرأت سورته. نو د دې معنا دا ده چې دغه خاص یو سورته ویلې بل نه دی ویلې. او کده سی وی چې قرأت بسورتن نو د دې دا معنا ده چې ډیر تلاوت کړي خو تلاوت کې یو دا صورت وی دغه رنګ دغه حدیث چې دی چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لیکن بعد لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب د دې معنا دا چې یوازې سورة فاتحه ونه وي او چې بفاتحة الكتاب شو نو د دې معنا دا چې نه سورة فاتحه وي نه ور سره سورت وي.
نو د دې قیدې نه معلومیږي دا قیدې والام وایي چې د حدیث کې یوازې د سورت فاتحې خبره نه ده بله بلکې د فاتحې سره د سورت خبره هم ده یعنې د هغه چا مونځ نه کیږي چې نه سورت فاتحه ووایي نه بل صورت او نه بل صورت او ښکاره خبره دا ده چې د صورت ویل خو په ذمه د مقتدي نه دي نو حدیث تعلق د امام او د منفرد سره دی بله د مقتدي سره نه نه دی دی یعنی هغه چا سره دی چې یوازې مونځ کوي یوازې مونځ کوي نو جناب سیرت صاحب دا مې درته د دوی هغه درې دلایل وي خلاصه دا ده چې د شریعت او د دین مسله دا ده بله چې کله امام پسې څوک ودرېده نو مقتدي به امام پسې صورت فاتحه نه وایي بله. نه په جهري منځونو کې نه په سري منځونو کې صحیح قول دا دی اگر که بعضې علما وایي چې په جهري کې مه وایي خو په سري کې وایي بله خو زمونږ او ستاسو چې کوم ملګري قرأت وایي هغه په سري کې م وایي هغه په جهري کې م وایي نو راجح قول دا دی چې د امام قرأت د مقتدي قرأت ته لکه جابر صاحب چې رسول الله مبارک نه نقل کړ من کان له امام فقراءة الامام له قرأت نو مقتدی د امام قرأت د مقتدی قرأت ته او قرأت خو سورت فاتحه تم شامل دی بله او سورت تم شامل دی قرأت جهر تم شامل دی سر تم شامل دی نو په ټولو صورتونو کې د امام قرأت د مقتدی قرأت دی نو چې د مقتدی قرأت شنو مقتدی ته ضرورت نشته چې د سورت فاتحه ووایي او که څوک د شوق نه ووایي نو بند دی چې رسول الله مبارک فرمایل اذا قرأ فانصتوا یعنی په منځ کې اضافه والی وکړه رسول الله مبارک وی امام چې قرأت وی تاسو شونډې بندې کوي نو چې رسول الله مبارک وی چې مه وایې نو د دې نه خو بیا گنجایش پاتې نشو مسلمان خو په هر وخت کې به د رسول الله مبارک او د دین تابع وي بیا خاص کر په مونځ کې نو دا مونځ خو موږ د شریعت او د اسلام په حکم کې کوو بله اوس که موږ د ځان نه په مونځ کې اجتهادونه کوو او خپل سوچونه پکې چلو بیا خو صحیح نه ده نو حکم دا دی چې اذا قرأ فانصتوا بله او بل د بخاری شریف روایت ته رسول الله مبارک فرمای اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين کله چې امام ولا الضالين وایي نو تاسو دلته ښکاره خبره دا ده چې ولا الضالين کار د امام دی او امین ویل دا د مقتدی دی نو دلته تقسیم کړی دی بله یعنی معنا دا ده چې ولا الضالين خو د سورت فاتحه اخرنی آیت دی نو سورت فاتحه ویل د امام کار دی د مقتدی کار نه دی او که مقتدیم وي نو بیا داسې پکارو چې کله تاسو امام دواړه ولا الضالين وایي نو تاسو امین وایي او ښکاره خبر سیرت صاحب چې مقتدي قرأت وایي د امام نه وروسته وایي بله لکه امام مخکې قرأت ختموي مقتدي خو ورپسې وروسته را روان دی نو اوس که مقتدي دپاره سورت فاتحه شي نو چې امام کله ولا الضالين وایي او مقتدي سورت فاتحه نه یې ختمه کړي نو دی چې امین وایي نو د سورت فاتحه په منځ کې راغو که رانغو راغی نو عمل بیا په حدیث نه راځي نو د حدیث د بخاري نه معلومیږي چې سورت فاتحه ویل د امام ذمواري ده او د مقتدي نه ده مقتدي دپاره دا ده چې امام سورت غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وي ته به د هغې نه وروسته امین وایي نو د شریعت او د دین مسله دا ده چې مقتدي به امام پسې سورت فاتحه نه وایي او کم ملګري چې خلکو ته دغه حدیث وایي نو ما تاسو ته وی په دې باب کې صرف یو روایت صحیح دی چې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب او د دې تعلق د امام او د منفرد سره دی د مقتدي سره نه دی دې دپاره مې درته 8 حوالې پیش کړي بله صاحب چې د دې تعلق د مقتدي سره نه دی شیخ صاحب تاسو ته معلومه ده د امت یوه لویه برخه په قرأت خلف الامام باندې عمل کوي کوم دلیل چې دوی لري لکه تاسو هم ویلې چې حدیث ضعیف دی قابل د عمل نه دی او د ضعیف حدیث په وړاندې قوي احادیث چې په هغې باید عمل وشي نو که دغه عمل په ټولنه کې روان وي همداسې دوام وکړي کوم حالت ته رسیږي عبادت قابل د قبول دی یعنی که په ضعیف حدیث عمل وشي عبادت صحیح دي جناب سیرت صاحب ضعیف احادیث دو قسمه دي یو داسې احادیث دي چې په مقابله کې صحیح روایات نشته بله او دغه حدیث ضعیف روایت چې دی دا په فضایلو کې استعمال شوی بله
نو په دې صورت کې که چا ضعیف حدیث باندې عمل وکړو پروا نه کوي. او یو داسې چې حدیث ضعیف ته مقابله کې صحیح روایت ته نو داسې وخت کې په حدیث ضعیف حدیث باندې عمل کول او قوي حدیث پرې ښودل دا سبب د جرم او د ګناه دی. او مقابل کې قوي حدیث شته. نو قوي حدیث باندې به عمل کوي، دا د امت په دې باندې اتفاق دی. باقی دا خبره تاسو ورته اشاره وکړه چې یو قوي جماعت چې دوه مسلکونه دي، امام شافعي رحمه الله، امام احمد صاحب، اخو د امام پسې د قرت قائل دي. او تاسو وایي چې تاسو کوم دی مبارک کوم حدیث دی هغه ضعیف دي، نو آیا دغه دوه امامان په غلطه دي؟ نو د هغې جواب دا دی جناب سیرت صاحب چې د احادیثو صحت او ضعف دا یو اجتهادي مسله ده. دا کم علما چې په دې حدیثو عمل کوي د دوی په نظر کې به دا صحیح وي، یعنی د دوی د شروطو موافق به صحیح وي. مسله دا ده چې انسان په هر ملک کې وخت تیری او په هر وطن کې وخت تیری، دی به د یو قانون لاندې ژوند تیری. انسان حیوان دی که نه؟ او حیوان چې هغه پړی ونه لري، عام ځناورم، نو هغه پردی پټی او خپل پټی نه پیژني. خو عام حیواناتو دپاره پړی حسي پکار دی چې د هغې په غاړه کې پړی پروت دی. انسان هم حیوان دی، حیوان ناطق، صرف فصل کې فرق دی. نو حیوان د انسان هم یو پړی لري، که دا پړی په د انسان په غاړه کې نه نو جناب سیرت صاحب د ژوند تنګیږي. او په دې مسله کې اتفاق دی د ټولې دنیا چې په کار دا دی چې انسان د یو قانون لاندې ژوند تیری. مسلمان خو پرېږه ده که کفري ممالکو ته دا زمونږ او ستاسو ملګري او خلک ځي، د هر ملک خپل یو قانون دی او هغه ته هغه کاغذ مخکې ته کوي چې زمونږ د ملک دا قانون دی، د دې قانون لاندې ژوند تیری که نه تیری. که تیری دسخط وکړه چې زه یې درکو، که نه تیری ځه پرېږده ملک. یعنی په دې کې اتفاق دی د ټول امت، که کافر دی که مسلمان دی، چې انسان به ژوند تیری په خپله مرضی نه، دا به د یو قانون لاندې ژوند تیری. نو دغه رنګې په احادیثو باندې عمل چې څوک کوي، دا به د یو مجتهد د یو امام د قانون لاندې ژوند تیری. که یو سړی وي زه د یو امام قانون نه منم، نو دا د دې ټولې دنیا د دې اتفاق خلاف کوي. دی به د یو قانون لاندې خامخا ژوند تیری. حدیث باندې عمل کول یو قانون لري، یو طریقه لري. او دغه څلور امامان چې دي، امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام شافعي رحمه الله، امام احمد رحمه الله، دوی د عمل بالاحادیث لپاره قوانین وضع کړي دي. د هر چا خوښه ده، خو د یو امام به مني. داسې نه چې د یو مسله کې د یو قانون مني، بله مسله کې د بل قانون مني، بله نه. ولې شیخ صاحب دلته زموږ علما دا خبره کوي چې د ټولو امامانو ته به نه ورځي، یو مسلک به کلکې. خو که ټولو امامانو ته یو سړی ورشي، خو ټول اسلام دی، دین دی. نه جناب سیرت صاحب، دا د انسان د فطرت نه خلاف دی. زه به درته همدغه د دنیوي مثال درکړم. یو سړی یو ملک ته ځي، اروپا یو ملک ته ځي، نو اروپا ډېر ملکونه دي، کفري ډېر ملکونه دي، او د هر ملک خپل خپل قانون دی. او دغه ملک لاندې ژوند تیری، ورته وایي چې زما خوښه ده، که دا هغه مرګ قانون منم، که د دې منم، که د دې منم، څوک دې ورته پرېږدي؟ یعنې معنا دا ده چې ټوله دنیا په دې متفقه ده چې د یو قانون لاندې به ژوند تیری. داسې نشي کولی چې په یو مسله کې یو پسې ځي، په بله مسله کې بل پسې ځي، په بله مسله کې بل پسې ځي. دې باندې د ټول امت اتفاق دی. دغه رنګې په دینی مسایلو کې هم دې کې تلفیق بند دی. دې ته زموږ علما تلفیق وایي. تلفیق دې ته وایي چې ته امامانو د علماو پسې ګرځې، چې چېرته دې مسله خوښه شي په هغې عمل کې، هلته دې مسله خوښه شي په هغې عمل کې، هلته دې مسله خوښه شي. نه، دا خو تا د انعقاد او د طاعت کړۍ د غاړې نه وویسته، دا خو تا ازادي غواړې. تا دپاره حکم دا دی، هر یو امام چې مني، هر یو امام چې مني، که د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله قانون مني، هیڅ خبره نشته. امام شافعي رحمه الله قانون مني، هیڅ خبره نشته. د دې نورو دواړو امامانو قانون مني، هیڅ خبره نشته. خو که ته تلفیق کوې، یو مسله د یو امام نه رالی، بل د بل نه رالی، بل د بل نه رالی، دا بیا غلطه ده. دا خو ته د نفس تابع شوي،
دا خو ته د شریعت تابع نشوي. بله. نو لہذا په حدیث باندې عمل کولو د پاره د یو قانون ضرورت دی. دی ائمه هر یو خپل خپل قانون وضع کړی چې په حدیث عمل کې په دې بکه په دې طریقه د دې طریقه. او زمونږ او استاد د پاره خو خدا ده چې هر یو امام منو خو د یو امام به مني. بله. او جناب سیرت صاحب کې سړی دسی وای چې د یو امام انتخاب ولیکي. دا ټول دنیا کوي. بله. هر جمعات کې یو امامي. مونږ ټول ته امامان وایو. لکه دلته اذان قیمت کې هر جمعات کې چې امام دی زمونږ د سر تاج دی. استاد جمعات یو امام دی. بله. زما د جمعات یو امام دی. اوس که څوک راته وایي داسې ولې نه کوي چې دا یو مونځ یو امام پسې وکړي او دا بل مونځ د پاره بل امام راولي. امامان دي ګرځي. امامان دي ګرځي. نو خلک به درته وایي چې دماغو کې د تکلیف دی. دا ټول امامان موږ منو. بله. خو د جمع د پاره به د یو امام انتخاب کوي. ټول امامان منو. بله. نو د عمل د حدیث د پاره به د یو امام انتخاب کوي. او د هغې د پاره قراین دي. لکه موږ او تاسو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مقلدین یو. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د ټولو استاد دی. بله. ټولو ته موږ د قدر په نظر ګورو. خو د خبره ځکه منو چې دا د ټولو استاد دی. مسلک د قرآن کریم سره ډیر موافق دی. زموږ ټولې مسلې په دې مسلک کې حل کیږي په نسبت د دې نورو. دنیا کې چې موږ او تاسو کالم که ګنډو جناب سیرت صاحب نو په بازار کې ډیر خیاطان دي. بله. خپه کې او ټولو ته موږ خیاطان وایو. خو د یو انتخاب کوو. بله. اوس که یو سړی داسې وکړي چې هلکه داسې یو کار به وکړو زما قمیص ته جګړې ولې کوو خو زما قمیص ته دا یو لستوڼی د یو خیاطو ګنډي دا بل لستوڼی د بل خیاطو ګنډي لمن د بل خیاطو ګنډي دا یو پنسه د یو خیاط دې سړي ته موږ او تاسو روغ نه وایو. او هیچا داسې کړي هم نه دي. هیچا کړي هم نه دي. یعنی د دنیا په کار کې که څوک تلفیق وکړي بله. په معاشره کې هغه ته روغ سړی نه وایي. او دا د انساني او فطرتي عقل نه خلاف دی. نو په دین کې به کله داسې رواج شي. بله. نو په کار دا دی چې په دین کې هم د یو امام انتخاب وکړي او بل طرف ته لاړ نشي. مننه شیخ صاحب. کور مو ودان ډیره مننه. الله دې تاسو ته اجرونه درکړي او الله دې ستاسو نور هم په علم کې برکت واچوي. ډیره مننه. قدرمن لیدونکو له تاسو هم مننه. خپرونه مو واورېده قرائت خلف الامام. له امام شاته د مقتدي قرائت او خصوصا د سورة فاتحه ویل په تفصیل سره تاسو د احادیثو مبارکو پرانا کې واورېدل او انشاءالله چې تاسو په دې پوه شوي یاست چې احادیث مبارکه په کوم طرف دی او قوي احادیث موږ ته څه لارښوونه کوي. تر بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارو. هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ.